نقصانات دي په سب کې به یو کس مخ کې ولاړی بل بشاته ولاړی خپې به کګي وږي او څوک بچ کم دی یو دولې شبه یو بل لري ولاړی یعنی زمونږ دې صفونو کې کو ګوري نو سلور پینځه کسان پکې نورم راځيږي کدا خلک صحیح ودرې جوخ برابر او بیا چې موږ وایو چې لکه یو بس رخپې جوخت کې وګي جوخت کې موږ پر خندا کې ډرامې و دا ګوره داسې ودرېدل او ارت ودرېدل فلانه موږ نه دا ډراما باندې کې دا درو باندې زما د یو عالمنا الحمدلله تعالی شي ثابت یو عالم ته ثابت کزب له انعام در چې موږ دا ویل چې داسې ودرېږي موږ وایو د خپل وګو په مقدار ودرېږي خپې د وګو په مقدار کولاوي برابر ولی که دومره کولا کدینه تنگ کې نو وګه خو ولګي خو خپبا نه لګي کنه خو چې خپته برابر کې د وګي سره برابر خبراغه نو بل مرګري خپبم ولګي وګه هم تاسو ولګي او صحابه کرامو دا خبره ذکر کړې صحیح بخاری کې امام بخاری رحمت الله علیه چې کله د صف احادیث شروع دي د صفونو نه کې صف فرمایي انس رضی الله عنه او دا رنګ د نور صحابونو روایت راوړي په بار د صف کې چې کوم نقل صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي په مونږ کې با یو ملګری د بل ملګری د قدم سره قدم او د وګي سره وګا او د ګټي سره ګټي ولګول دا په کې لا بل خبره دا د خپې د ګټي نه څوک ته ګټي و څوک ته خنګري و دا به ولګي خو زه اکثر دا خبره کوم موږ ګټي سکه هغه پنجم نه لګو او ګټي اله لګي چې پوند ولګي خو زه دا خبره کوم چې دا غوي دا ګټي لګیدل خو موږ ګټي نه لګي ولی صحابه کرام وجودونه پټو مجاهدینو کنه صحابه سو منډي به والي ورزش به کول پهلواني کشتي توري نيزي ډال دا زماني ورزش به کولې زموږ په شاندانو پراټي ولو خو به خوب کو قرار دي خيجي به وي خېټه مې غټه شو هغه ورزش ولا خلک تکړه اسونو لبه منډي ورکولې عمداسي به خپل منډي والي سلمہ ابن اکوع رضی الله عنه صحابي دي چې هغه د اثر رئیس لګو اسنه به مخ کې کېدو وا دا د نبی عليه السلام زمري صحابه دي عجيبه خلق هغه کفارو چې هغه د نبی عليه الصلاه والسلام مخانه واسنه او تخت ولا واقع کې راځي د قصه دا ټیم ختم دي سلمہ ابن اکوع ورپسې ځان لروان شو یو خدي په هترې ته وګورغه غل ډیر دی دا یو دی او بیا دې ته وګورغه په اسونو سوار دی دی ورپسې پیدل منډوي اور اعلان او هغه سیته راځي اور واپس نو یو صحابه بدن پټاوه ازما زده پړډې کې خود پر وخه شوی دا چې ګټای چرته لګيږي او پوند چرته لګيږي اسیما کشتي کوي بل سره دا پنځه چې ولګول دا بدیم توري کم از کم د خپل خو لګوي چې دا پنځه ولګي نور خو ګټه خو ذکر لګي زمو په پندو کې تمره غوخي دي ماشاءالله چې او چې د یو ټیم ډوډۍ ونه خورو نو بل ټیم بیا ډبل یره ما غرمنه وخړل چې غرمنه ونه وخړل نو څومره توس لګیدل دا خو شپه دا کنه رستو د الله بدا خو ته د کېږي ګرځي خو نه دا بسنګ ازميږي یره وړي تکلیف مې دې ګیس مې ډېر تکلیف دی راځي بس دا ټینشن نه دي سو کوئی زما بلډ پریشر شو سو کوئی زما دا بیماری شو دا ټول د دې خوراکونو دراس غرض می دا د زما محترم ورونو صحابه کرام رضی الله عنهم بدومره کلک ودرې د پسف کې او د دې ثبوت هغه واقع د عمر رضی الله عنه ګور چې کله شهید کو بولولو فیروز مجوسی ایرانی د الله دشمن چې کله په خنجرو والو نو صحابه صفونه دومره کلکو چې ځانې ته نشو وکړي موږ له بچا یو ذکر کړو سب بیا خو دې پکړي سړی برانه تختیدل صحابه کرام دومره کلک صفونه عمر رضی الله عنه چې کله مانځه ته ودرېدو صفونه به برابر کړو مرګري به ټیټ او نبی علیہ السلام به صفونه ودې جوړول لکه یو کس چې غشي جوړي خپل غشي سیده کوي نبی علیہ السلام د غشي په شان سب سیده کوي تر دې پورې چې یو مرګره وي په سب کې ولاړ د سینې بار راوتی وي سینا نبی علیہ السلام د سینې دنه سب سیده اوس بزون کو جنازو کې چې او الکه مخ کې شي هغه سر ولا رستو شي الکه تاسو مخ کې الکه خدای ورته وای مولوی چې خلدي ماتي چې ورته مخ کې شي ورستو یو ته خپې ولګوي کنه دا ټکې نشي ویل حالانکه دا امام صاحب هم ندی ویلي خپې ما لګوي امام صاحب فقه حنفي کې د صفونه برابر خو زمون د زده نه وای ځکه چې موږ په حدیث عمل کوو چې دا کار خدای لیدیس کوي وسنګ ویم چې الکه خپې ولګوي جو الکه دا الله نه ویریږي قیامت را روان دی الله مخ ته تګ را روان دی ولی مولوی صاحب دا زیات ولی دا حق نشوي هو یا کنه